څنګه کولای شئ چې د فیسبوک د ایډي نوم بدل کړئ؟ په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته دا در وښیم چې تاسو خپل د ایډي نوم څنګه بدلولی شئ. دا چې زیات خلک د دې مشکل سره مخ دي چې دوی غواړي چې خپل د فیسبوک ایډي نوم بدل کړي، خو طریقه یې نه وي زده. نو نن یې زه ټوله طریقه درته ښیم. ویډیو تر اخره پورې وګورئ ترڅو تاسو هر یو په دې وتوانیږئ چې خپل د ایډي نوم په خپله بدل کړئ. دوستانو، د هر سره مخکې به تاسو خپل فیسبوک خلاص کړئ او پر درې ټکي باندې به کلیک وکړئ. هغه څخه وروسته دلته سیټینګ او پرایوسي لیکلې ده، پر دې باندې به کلیک وکړئ او بیا به پر دغه سیټینګ باندې کلیک وکړئ. دلته وګورئ دغه اول دانه پرسونل ډیټیلز لیکلی دی، پر دې باندې به کلیک وکړئ او دغه اول دانه پروفایلز لیکلی دی، پر دې باندې به کلیک وکړئ. بیا به خپل پر ایډي باندې کلیک وکړئ. دغه اول دانه نیم لیکلی دی، پر دې باندې به کلیک وکړئ. دلته وګورئ دا ستاسو د فیسبوک نوم دی او دا لاندې تخلص دی چې تاسو غواړئ نوم بدل کړئ. تاسو به پر دې ځای باندې کلیک وکړئ او مثلا هر نوم چې ورته لیکئ تاسو به هغه نوم ورته ولیکئ. دلته مثلا زه دلته منیر لیکم، منیر احمد او تخلص چې همدا خان پاتې. نو دا چې مو کله بدل کړل دغه څخه وروسته پر دغه ریویو چینج باندې کلیک وکړئ. دلته تاسو ته یو بل نوم هم راولي، دا تاسو وګورئ. دا اول دانه منیر احمد خان دی چې ما ورکړی دی او دا دوام دانه خان منیر احمد دی. دی وایي داسې غواړي که داسې غواړي، په دغه کې چې هر یو مو خوښ وي بس هغه انتخاب کړئ. دغه څخه وروسته دلته لاندې وګورئ، دلته تاسو ته یو نوټ درکوي چې تاسې په هر 80 ورځې کې یو وارې د ایډي نوم بدلولی شئ. یعنې اوس که چیرې د دغه ایډي نوم زه بدل کړم بیا 80 ورځې نشم کولی چې د دغه ایډي نوم بدل کړم، یعنې 2 میاشتې وروسته بیا کولی شم چې دغه ایډي نوم بدل کړم. نو چې کله تاسو نوم ورته انتخاب کړئ دغه څخه وروسته پر سیو چینجز باندې کلیک وکړئ او تاسو وګورئ چې د ایډي نوم بدل سو. او دلته زما څخه پاسورډ نه وغوښتی، خو په بعضې ایډیانو کې ستاسو د ایډي پاسورډ ستاسو څخه غواړي. نو ستاسې باید ستاسې د ایډي پاسورډ زده وي. څه وخت چې دلته سیو چینجز باندې ووایي ستاسو د ایډي پاسورډ در څخه غواړي، هغه پاسورډ به ورته ورکړئ او ستاسو نوم به بدل شي. او که چیرې پاسورډ نه در څخه وغوښتي هم مشکل نشته، ستاسو د ایډي نوم به بدل شي. دوستانو، کوم ویډیو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره شریکه کړئ او که پیج ته نوي راغلي یاست پیج در سره فالو کړئ. تر بیا پورې ښه وخت.